نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. کومه زنانه چې مړه شوه، وفات شوه، او د دې خاوند د دې نه خوشحاله و، راضي وتی، دخلت الجنه، دا زنانه به جنت ته لاړه شي. ډېرې زنانه مونږ ولیدلې، مونږ هم د دې معاشرې برخه یو، د دې ټولنې حصه یو، چې خاوندان ته ګیلهمن دي، خاوندان ته جاړي، خاوندان ته خفه دي، خاوندان ته خلکو ته شکایت کوي، او تر مرګه پورې دا زنانه خاوند راضي نه کړي. او کومه زنانه چې خاوند ته خوشحاله و، راضي و، منونکې وه، تابعداره وه، او خاوند دې وفات شو، ډایرکټ به دا زنانه الله رب العالمین جنت ته داخله کړي. خویندو میندو، جنت ستاسو په لاس کې دی، جهنم هم ستاسو په لاس کې دی. که غواړئ چې جنت ته لاړې شئ، د اوره بچ شئ، خپل خاوندان خوشحاله وساتئ.